سلامونه او احترامات ملګرو د بلال جی افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زمونږه له ده وروسته په ګډې بازار موندنه کې سروکار دی، یعنې په دې معنا چې د تېرو 2 کلو راهیسې په دغه بازار کې لګیا یو کار کوو، مخې ته ځو. نو اوس دغه حق ستاسو په موږ جوړېږي تر څو د دغه مارکیټ په اړه تاسو ته معلومات درکړو، د دغه صنعت په اړه تاسو ته معلومات خپاره کړو او تاسو وشئ کولی په دغه صنعت کې بریا ته ورسېږئ. نو بلال جی افغان یوټیوب چینل به ستاسو لپاره یو له غوره همکاران اوسي. همدا نن سبسکرایب کړئ او د راتلونکو ټولو موضوعات څخه مخکې له دې چې نور خبر شي همدا تاسو خبر شئ. راځئ په دې غږیږو چې ګډه بازار موندنه څه شی ده، د ګډې بازار موندنې د شروع لپاره څه کول پکار دي، بریا ته د رسېدو لپاره کومه ساحه انتخابول دي یا کومه کرایټیریا جوړول دي د ځان لپاره. البته دا زما شخصي زما لپاره ده، تاسو کولی شئ ځان لپاره یو څه نور هم اضافه کوئ، هغه څه چې زما سره مرسته وکړي تر څو وشم کولی په یو کال کې له 2 لکو ډالرو ډېر زیات عاید دغه برخه کې ولرم. شاید تا سره هم مرسته وکړي او بریا ته مو ورسوي، انشاءالله حتما به رسېږئ. راځو تر ټولو لومړی دا چې ګډه بازار موندنه څه شی ده او د ګډې بازار موندنې په اړه زموږ په ټولنه کې بد تعریفونه یا بد انځورونه څه دي، په دغه موضوع مشخصا اول وغږیږو. تر ټولو لومړی دا چې ګډه بازار موندنه د بازار موندنې یو ډول دی چې دلته په انفرادي توګه نه، دلته په ټیم یا په ګډه باندې د یو کمپنۍ محصولات خرڅول کېږي تر څو خلک هغه واخلي او څوک چې خرڅوي هغه ته ګټه راشي. د ګډې بازار موندنې صنعت چې د بلیون ډالرو صنعت دی، 1% خلک د جهان پکې مصروفه دي او دغه اشخاص یوه کمپنۍ انتخابوي او د دغه انتخاب په واسطه باندې دوی بیا مخې ته ځي او د هغه وروسته کله چې دغه محصول اخلي په نورو باندې خرڅوي او د هغه فروش یا د خرڅلاو وروسته دوی ته یو برخه ګټه د کمپنۍ د مارکیټینګ د برخې ورکولی کېږي، البته ستاسو د محصول د فروشات څخه نه. اوس راځو افغانستان کې د دغه صنعت په اړه بد تعریفونو ته، بدو انځورونو ته په ټوله کې که چېرته راشو موږ او تاسې هغه اشخاص چې د نیټورک مارکیټینګ نوم اوري یا یې اورېدلی دی هغوی ته به ډېره جالبه ښکاري. 2 تاسو راولئ، بیا هغه 2 راولي، 2 نور راولي، 2 نور راولي. دا یو له هغه بدو انځورونو څخه دی چې موږ سره د نیټورک مارکیټینګ په آن باندې جوړ شوی دی. فکر کوو چې نیټورک مارکیټینګ ټول دغسې دی، ولې متاسفانه نیټورک مارکیټینګ ډېر بد تعریف شوی دی، ولې داسې نه ده. اصلا موږ او تاسې یو کمپنۍ انتخابو، د دغه کمپنۍ د انتخاب وروسته په هغه کې یا سرمایه ګذاري کوو چې محصولات سره فرق کوي یا یو محصول اخلو چې هر محصول وي اول باید موږ هغه واخلو چې وروسته په ده باندې غږېږو چې په کرایټیریا کې دغه یو ډېره مهمه برخه ده. د هغه وروسته د دغه محصول لپاره موږ بازار موندنه کوو او موږ دغه محصول په نورو خلکو باندې پلورو. نو کله چې موږ یو محصول اخلو او هغه محصول زموږ په درد نه خوړل کېږي نو د بل چا په درد به څوک خوړلی شي؟ نو طبعا دا واضح خبره ده چې په ګډه بازار موندنه کې موږ او تاسې محصول اخلو او د کمپنۍ لپاره به انتخاب کوو. نو کله چې موږ یو غلطه کمپنۍ انتخابو په دې معنا چې موږ یو غلطه برخه انتخاب کړی، نه دا چې ټول صنعت خراب اعلان کړو، نو دا چې ټول صنعت ته بد وویلو. دا د بلیون ډالر انډسټري ده، خلک پکې کار کوي، مخې ته ځي او عاید ترې لاسته راوړي. نو دوهم تر ټولو بد انځور چې موږ په افغانستان کې لرو هغه د کیونټ کمپنۍ څخه دی. هر چاته چې د نیټورک مارکیټینګ نوم واخلئ همیشه تاسو ته دغه رامخې کوي چې ولا او هغه کیونټ کمپنۍ او هغه تا به چې ساعت واغستو او تا به چې طلا واغسته او تا به یو بل څه واغستل، بیا به د نور خلک راوستل یا لب 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 یو هر څه چې وه. ولې په ټوله کې دا نه ده. کیونټ کمپنۍ د نړۍ یو له غوره کمپنیانو څخه ده چې په پروډکټ بیس یا فزیکل بیس محصولاتو باندې کار کوي. پروډکټ بیس کمپنۍ هغه کمپنیانو ته ویل کېږي چې تاسې د هغې محصول په فزیکي ډول باندې اخلئ. محصول یا کوم پروډکټ چې دوی دی، تولید چې کوم یو دی، دی په فزیکي ډول شتون لري. مثلا د کیونټ کمپنۍ ساعتونه، مثلا د کیونټ کمپنۍ سیاحتي سفرې، مثلا د کیونټ کمپنۍ نورې برخې چې هغه د کمپنۍ بیکګراونډ پورې اړه لري. ولې دا چې موږ یو کمپنۍ انتخابوو او د هغه په انتخاب کې غلط راځو او بل چا ته غلطه معرفي کوو، دا زموږ اشتباه ده، نه دا چې کمپنۍ بدنامه ده، دا چې د صنعت بدنامه دی. نو په ټوله کې لومړی څیز چې باید تاسو دې باندې پوه شئ هغه ده چې تاسې په ګډه بازار موندنه کې یو کمپنۍ انتخابوئ، د هغې کمپنۍ محصول خپله اخلئ او بیا د هغه وروسته د دوی لپاره بازار موندنه کوئ چې دا تاسو سره مرسته کوي تر څو وشئ کولی له دغه صنعت څخه ګټه واخلئ او عاید لاسته راوړئ. تاسو کله عاید کوئ؟ هغه صورت کې چې کله تاسو بازار موندنه وکړئ، نه هغه صورت کې چې کله تاسو اعلانات کوئ، نه هغه صورت کې چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ. کله چې تاسې د کمپنۍ محصول پلورئ له هغه وروسته تاسې عاید کوئ.
نو په دې ډول باندې تاسو د ګډې بازار موندنې څخه په لنډ ټکو کې مې درته اشاره وکړه عاید لاسته راوړئ. دوهمه برخه کې اوس راځو دا چې که تاسو چېرته غواړئ دغه صنعت ته لاړ شئ، لکه څنګه مې لومړیو کې درته اشاره وکړله، تاسو باید ځان ته یوه ساحه جوړه کړئ، یو فورم جوړ کړئ، په دغه فورم تطبیقاتو وروسته هغه کمپنۍ ته داخل شئ. البته دا زما لپاره تر ټولو مهمه برخه ده، زما لپاره تر ټولو اساسي برخه په بازار موندنه کې ده. په تېرو 2 کلونو کې چې زه تجربه کوم، اکثره ملګرو ته وړاندې کوم، همدغه برخه ده. نو ما سره یې مرسته کړې تر څو کامیاب واوسم، په یو غوره کمپنۍ کې واوسم، او تاسو سره هم شاید مرسته وکړي تر څو تاسو په دغه صنعت کې غوره کمپنۍ پیدا کړئ او راتلونکي څو کلونو کې مو خپل ژوند له دې ځای دلته بوځئ. نو تر ټولو لومړی څیز چې تاسو باید په ګډې بازار موندنه کې پوه شئ ورباندې هغه دا ده چې دغه کمپنۍ محصول څه شی دی. دوم، دغه محصول زما لپاره څومره ګټور دی. دریم، کوم ځای کې چې تاسو یاستئ، ستاسې مارکیټ چې چېرته دی، چاته چې دغه پروډکټ وړاندې کوئ، کومو خلکو ته چې دغه پروډکټ مخې ته کېدی، دلته د پرمختګ امکانات څومره دي، آیا د فروش امکانات شته. تاسو به دا ټول اړخونه پکې سنجوئ. او د هغې وروسته اخري برخه تر ټولو مهمه برخه صبر او حوصله ده. راځو په ټوله کې لومړی دا ده چې د کمپنیو انتخاب تر ټولو مهم دی. په پخوا کې به نیټورک مارکیټینګ ډېر سخت و. یو چا به کمپنۍ انتخابوله، بیا به دغه کمپنۍ په اړه محصول به فزیکي اخیستلو، بیا به په ساعتونه مزلې کولو، هلته به کېناستلو، دغه محصول به سړي ته وړاندې کولو، که هغه خوښېدو اغوستو به یې که نه بېرته به تلو. ولې خوشبختانه نن ورځ موږ او تاسو ځان سره تلیفون لرو، دغه تلیفون په واسطه باندې کولی شو ټولو خلکو ته د خپل محصول په اړه معلومات ورکړو او هغوی سره خبرې اترې ورباندې وکړو. نو تر ټولو مهم څیز دا ده چې موږ او تاسې اوس په صنعت کې ډیجیټل دنیا هم لرو. موږ او تاسې داسې کمپنۍ لرو چې هغوی پروډکټ فزیکي نه دی، د هغوی پروډکټ داسې پروډکټ دی چې زموږ لپاره ډېر زیات ګټور دی. لکه موږ چې همداسې یو فرصت کې موږ فزیکي محصول نه لرو، زموږ محصول پیسې دي. نو که تاسو چېرته پیسې غواړئ واخلئ، موږ پیسې خرڅوو. نو په دغه ترتیب باندې تاسو کولی شئ یو کمپنۍ انتخاب کړئ، هغه کمپنۍ چې مالک یې معلوم وي، هغه کمپنۍ چې بیکګراونډ یې معلوم وي، هغه کمپنۍ چې نیټورک یې ډېر ښه وي، مثلا څوک دا کمپنۍ سپورټ کوي. او تر ټولو مهمه د دغه کمپنۍ حقیقي یا حقیقتوب څومره دی، دغه ګټه چې څومره ورکوي، دغه څومره د باور وړ ده چې راتلونکي کې بیا انشاءالله په ده باندې هم غږېږو چې کمپنۍ څنګه پې آوټ کوي او څنګه مشتریانو ته ګټه ورکوي. دوهمه برخه مې تاسو تشریح کړه، دغه محصول زما لپاره څومره ګټور دی. تاسو چې هرې کمپنۍ کې انویسټ کوئ، محصول یې اخلئ، غواړئ بازار موندنه ورته وکئ، دغه محصول تاسو ته څه فایده رسوي، دا تر ټولو مهم شرط دی. ما مخکې مثال کې تاسو ته کیونټ کمپنۍ درکړه. اوس که چېرته موږ راشو افغانستان ته، په افغانستان کې بازار د ده لپاره جوړ نه دی چې خلک دې وشي کولی $2000 د ځان ته ساعت واخلي، خلک دې وشي کولی په $1,500 د ځان ته لاکټ واخلي، خلک دې وشي کولی په زرګونه ډالر د مصرف کړي تر څو ځان ته څه واخلي او هغه دې بېرته بیا په نورو خلکو باندې وپلوري او د لپاره د بازار موندنه وکړي. عیناً که زه تاسو ته بل مثال درکړم، مثلا په افغانستان کې زموږ په نیټورک کې یا زموږ په مارکیټ کې زه تاسو ټول ځکه خپل هېواد مارکیټ خبرې کوم تر څو موږ تاسو ښه تصمیم ونیولی شو. مثلا که موږ داسې یو کمپنۍ انتخابوو چې هغه کمپنۍ موږ ته مثلا اوبه راکوي، تصفیه کول والا اوبه راکوي، ولې په حالا کې موږ او تاسو په افغانستان کې کولی شو ګټه ترې واخلو. ولې دغه محصولاتو لیګل د ټاکس ټول موضوعات باید په نظر کې ورته ونیسو. نو په دغه طریقه باندې موږ باید داسې محصول، مثلا زه د اوبو فلټر اخلم، دغه فلټر زما لپاره څه کوي، زما صحت ته ښه دي. نو په دې معنا چې ماته ګټوره زده. نو طبعا چې کله ماته ګټه رسېږي، موږ او تاسې ټول په انسانانو کوو، په روبوټانو یې نه کوو. څه چې موږ ته ګټه رسوي حتما یو بل انسان ته ګټه رسوي. نو په دغه برخه کې تاسې باید همیشه هغه محصول انتخاب کړئ کوم چې لومړی تاسو ته ګټه ورسوي، کوم چې لومړی ستاسې مشکلات رفع کړي. او دغه مشکلات په کومه ساحه کې رفع کېږي، بیا د اخوا تاسې کولی شئ ټول مارکیټ خپل وسنجوئ چې څنګه فعالیت ترسره کړئ او څنګه مخې ته لاړ شئ. درېیمه موضوع همدغه عیناً په دې پورې مربوطه موضوع ده، هغه دا چې دغه مارکیټ د دغه محصول لپاره څومره جوړ دی، زموږ او ستاسې دغه محصول چې پلورو څومره امکان د دې لري چې رشد وکړي، څومره امکان د دې لري چې پرمختګ وکړي، او څومره امکان د دې شته چې دغه محصول کامیاب شي چېرته یا زموږ په مارکیټ کې چې موږ پلورو. نو اوس که چېرته راشو موږ او تاسې خپل هېواد ته افغانستان ته راشو، نو د لپاره باید ټول اړخونه تاسې وسنجوئ، دغه محصول چې انتخابوئ دغه د کامیابېدو راز څومره دی او څومره امکان شته چې دغه محصول بریا ته پکې ورسېږي او خلک یې څومره په راتلونکي کې انتخابولی شي. او تر ټولو مهمه اخري موضوع د صبر زغم ده. نو که چېرته موږ او تاسې راځو په ګډې بازار موندنه کې تر ټولو سخت کار چې دی هغه خلک نتیجه ډېر زر غواړي.
خلک همیشه ځان د هغه چا سره چې 1 کال 2 کال 3 کال مخکې راغلی دغه صنعت ته کار کوي زحمت باسي مخې ته تللی مقایسه کوي. که تاسې چېرته نیټورک مارکیټینګ ته داخلېږئ زما تر ټولو لومړۍ توصیه تاسو ته دا ده چې تاسې باید صبر زغم او حوصله ولرئ او په دې باندې باید پوه واوسئ چې تاسې په راتلونکي شپږو میاشتو کې شاید ریزلټ ترلاسه نه کوئ، په راتلونکي 1 کال کې شاید ریزلټ ترلاسه نه کوئ. دا چې محصول غوره وي خلکو ورته بازار موندنه کړې وي هغه جدا مسله د استثنایي حالات دي. ولې که چېرته تاسې یو نوي څه شروع کوئ دغه مارکیټ ته داخلېږئ لومړی څه چې تاسې باید په یاد ولرئ د داخلېدو سره سم صبر زغم او حوصله ده. که چېرته تاسې صبر زغم او حوصله ونه لرئ ستاسې د ناکامېدو چانس 99% دی او تاسې به هېڅکله د دغه صنعت عاید ونه کوئ. که ویې کوئ په منځ کې به ستړي کېږئ ځکه دا هم تجارت دی بزنس دی عین لکه نور بزنسونه چې موږ ترسره کوو باید زحمت وباسو کار وکړو هر چا ته اپورچونټي شیر کړو زموږ محصول چې کوم دی د دې په اړه نورو سره خبرې وکړو تر څو موږ او تاسې یو څه لاس ته راوړو. دلته فري ګټه نشته نیټورک مارکیټینګ کې وړیا ګټه نشته دی ولې تاسې کولی شئ غوره انتخاب وکړئ مخې ته لاړ شئ او ګټه ترې واخلئ. نو دا په نیټورک مارکیټینګ کې لومړني حالات دي. کله چې تاسې غواړئ نیټورک مارکیټینګ ته داخل شئ تاسې باید ورباندې پوه واوسئ ځان ورباندې پوه کړئ تر څو تاسو سره مرسته وشي د کامیابېدو لوړو پوړیو ته ورسېږئ. نو دا زموږ د نن ورځې موضوعاتو د راتلونکو نورو موضوعاتو لپاره انشاءالله تاسې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ معلومات به حتما له همدغه ځایه لاسته راوړئ. ښه وخت ښه شوي الله حافظ.